ډونالډ ټرمپ د کرونا وایرس ازموینو په برخه کې د خپل هیواد ریکارډ دفاع لپاره د خبري ناستې ته راغلی و. اوس دا وایرس په خپله سپینې ماڼۍ ته هم رسېدلی دی. په روز ګارډن کې ولسمشر خبریالانو ته په خبرو کې هغه وړاندیزونه رد کړل چې د کووډ 19 بڼې ناروغۍ مخنیوي لپاره د سپینې ماڼۍ کارکوونکو ته چمتو شوی سیستم ناکام شوی، ځکه د امریکا مرستیال ولسمشر ویان په دې ناروغۍ اخته شوی. زه فکر نه کوم دا سیستم دی په بشپړ ډول له کاره غورځېدلی وي. د یوه کس ازموینه مثبته وه، خو حیرانوونکې ده چې 3 ورځې وړاندې د همدې او 3 نورو هغو کسانو ازموینې منفي وي چې له ده سره یې اړیکه درلوده. زه باوري یم د ټولو ازموینې به منفي وي، نو ځکه سیستم اوس هم کار کوي. داسې پیښې رامنځته کیږي، خو دښمن پټ دی او په یاد ولري چې دا یو پټ دښمن دی. د سپینې ماڼۍ ټول کارکوونکي به اوس ماسک کاروي، خو هغه وخت یې لرې کولی شي چې په خپله څوکۍ له نورو په خوندي واټن کې ناست وي. ښاغلی ټرمپ وایي دی په خپله ماسک ته اړتیا نه لري، ځکه تل له نورو فاصله ساتي. په راتلونکو څو میاشتو کې د اقتصادي حالت په اړه ولسمشر ټرمپ ویل چې د امریکا اقتصاد په رغېدو دی او راتلونکی کال به د دې هیواد د اقتصاد لپاره تر ټولو غوره کال وي. اوس چې خلک بیرته خپلو دندو ته ستنېږي، د امریکا حکومت په هر ایالت کې د کرونا وایرس ازموینو لپاره 11 میلیارده ډالر بیل کړي دي. دا اونۍ به په امریکا کې د ازموینو شمیر له 10 میلیونو واوړي چې د نورو هیوادونو پرتله 2 برابره کیږي. زموږ ازموینې له سویلي کوریا، بریتانیا، فرانسې، جاپان، سویډن، فنلند او له یو شمیر نورو هیوادونو ډیرې دي. خو 15 هیوادونه چې جرمني، اسپانیا او کاناډا یې برخه ده، د ازموینو کچه یې د وګړو له شمیرو لوړه ده. د ولسمشر له دې اعلان سره یوې چینایي اصله امریکایي خبریالۍ ترې داسې وپوښتل: ولې درته دا یوه نړیواله سیالي ښکاري؟ ځکه هره ورځ امریکایان ژوند له لاسه ورکوي او هره ورځ نوې پیښې وینو. د نړۍ په هره برخه کې خلک مري او ښایي دا پوښتنه تاسې له چینه وکړئ. له ما یې مه کوئ، همدا پوښتنه له چینه وکړئ. سمه ده، خو کله چې ترې دا پوښتنه وکړئ ښایي ډېر غیر عادي ځواب درکړي. مهرباني وکړئ بل کس ته د پوښتنې اجازه ورکړئ. ښاغلیه، تاسو همدا خبره ولې ماته په ځانګړي ډول کوئ؟ زه دا خبره هیڅ چاته په ځانګړي ډول نه کوم، خو هر څوک چې بده پوښتنه کوي زه ورته همدا خبره کوم. زما پوښتنه بده نه ده. Ladies and gentlemen, thank you very much. Appreciate it. بلې پوښتنې ته د اجازې پر ځای ښاغلي ټرمپ په ناڅاپي ډول له رسنیو سره ناسته پای ته ورسوله او سپینې ماڼۍ ته ستون شو.